نن ورځ بیا د افغانستان په شمول په سیمه او نړۍ کې پیښې واقع شوي دي چې موږ درته له دغو پیښو 12 ډېر مهم او ضروري خبرونه تیار کړي دي. تر اخره را سره تم شئ او که مو ویډیو خوښه شوله نو ضروري لایک کړئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. طالبانو د لغمان په مهترلام کې 20 نور افغان سرتیري له خپلو زندانونو آزاد کړي دي. طالبانو ویلي چې هر یو سرتیره ته جامې او د لارې 15 افغانۍ کرایه هم ورکړي دي. تېره ورځ هم طالبانو 20 تنه سرتیري لغمان کې له زندانه آزاد کړي وو. د ټرمپ لور د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ پر خپل ټویټر باندې له افغان روباټ جوړونکو نه مننه کړې چې د کورونا پر وړاندې مبارزه کې خپله ونډه اخیستې ده. هغې لیکلي ویاړم چې د دغو نجونو له ډلې سره څو ځله ګورم او د هغوی هڅو بیخي حیرانه کړی یم. 15 تنه افغان روباټ جوړونکي نجونې چې له 14 تر 18 کلونو پورې عمر لري د کورونا پر وړاندې د مبارزې له ډلې سره یوځای شوي او د تیز رفتاره موټر د ماشین له ټوټو نه د مصنوعي هوا وسیله جوړه کړې ده. بګرام تېره شپه په یو وسلوال برید کې د پروان ولایت اړوند د بګرام هوایي ډګر 6 کارکوونکي وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. د پروان د والي ویاند وحیده شاهکار وایي چې پر موټر سایکل سپرو یو تن وسلوال تېره شپه نږدې 10 بجې د یاد هوایي ډګر پر 10 کارکوونکو وسلوال برید وکړ. د ټاکنیزو کمیسیونونو پخواني کمشنران د ټاکنیزو شکایتونو 9 تنه غړي چې کونړ کې د ټاکنو پایلو په فورم کې د بدلون راوستو په تور زنداني شوي وو خوشي شول. ویل کېږي چې د ټاکنیزو کمیسیونونو دغه 9 غړي پرون کابل کې د پلچرخي له زندان خوشي شوي دي. د ولسي جرګې 1999 کال د تلې میاشتې ټاکنو له ترسره کېدو وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون او دغه راز د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ځینې پخواني غړي د مدیریت پر کمزورتیا او رایو کې پر لاسوهنې تورن شول. هلمند کې نن ماسپښین په یو وسلوال برید کې د دې ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا مخکینی رئیس محمد عمر قانی د اتمې حوزې امر او یو ماشوم وژل شوی ده. د هلمند والي ویان عمر ځواک وایي پیښه د اتمې حوزې اړوند د لښکري بازار د جامع جومات مخې ته د جمعې تر لمانځه وروسته له جوماته د خلکو د راوتلو پر مهال شوې ده. د هلمند امنیتي چارواکي وایي د برید موخه د اتمې حوزې امر و. عبدالله او غني د ډاکټر غني ډلې لخوا د سولې وزارت سرپرست وزیر سلام رحیمي خبر ورکوي چې ارګ او سپیدار ماڼۍ توافق ته نږدې شوي دي او ژر به ډاکټر عبدالله د مصالحې د عالي شورا مشر وټاکل شي. نوموړي تلو نیوز ته ویلي د عبدالله به ډېر ژر د دغې شورا مشري ترلاسه کړي. کله هم چې هغه راغی مسؤلیت یې ومانه نو بیا به وروستي اقداماتو باندې غور کېږي، خو د ثبات او همپالنې ډله بیا د اوازې تر وخت وړاندې بولي او ردوي. افغانستان کې کورونا د عامې روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وبا د 16 نورو مثبتو پیښو ثبتېدو خبر ورکړ. روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وبا د 415 مشکوکو سمپلونو معاینات شوي چې 16 مثبت ثابت شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال توحید شکومن ویلي چې د یادو پیښو څخه تر ټولو زیاتې په کابل کې ثبت شوي دي. په پاکستان کې په کورونا وبا د اخته کسانو شمیر 2025 ورسید. د هیواد روغتیایي چارواکي ویلي چې دغه ناروغۍ 115 تنه مړه کړي او 1915 نور ورڅخه روغ شوي دي. تر دا مهاله د پاکستان په پنجاب ایالات کې د کورونا وبا 3220 مثبتې پیښې، سند کې 2008، اسلام آباد کې 155، خیبر پختونخوا 993، بلوچستان 303 او ګلګت بلتستان کې 245 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د تورخم تړل کېدو له امله افغانستان کې د ایثار پاتې شویو سلګونو پاکستانیانو د تورخم له لارې خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ پیل شوه. چارواکي وایي افغانستان کې بند پاتې شوي پاکستانیان به 3 پړاوونو کې خپل هیواد ته ستانه شي. ویل کېږي نن شاوخوا 200 کسانو ته د تورخم له لارې د تلو اجازه ورکړل شوه. د دې ترڅنګ نن پاکستان هغه 230 افغانان هم بیرته خپل هیواد ته راولېږل چې د لارې تړل کېدو له امله په پاکستان کې بند پاتې وه. په پکتیکا کې نن د دویمې ورځې لپاره هم د دې ولایت ګڼ شمېر اوسېدونکو لاریون ته دوام ورکړی. د لاریون ګډونوال وایي د امنیې قومندان لرې کېدل د لومړۍ حوزې د امر بیرته په خپل ځای راوستل، دغه کسانو نیول او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل چې په وژنو او ځورولو کې لاس لري د دوی غوښتنې دي.
خو د پکتیکا د امنیي قومندانۍ مسؤلین بیا د لاریون د تنظیم کوونکو د شخصي ګټو په لړلو کې تورنوي. اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د بندیانو ازادېدل یو ښه فرصت ده چې طالبان د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته مخه وکړي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایدون ویلي که څه هم دا ټولنه د طالبانو او امریکا ترمنځ د موافقې او اوس د بندیانو په ازادولو کې مستقیم رول نه لري، خو د افغانستان د سولې او ثبات له هرې سوله ییزې پروسې ملاتړ کوي. ایران په تیرو 24 ساعتونو کې په ایران کې 1409 تنه په کورونا وبا اخته شوې او 98 نور مړه شوي دي. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جانپور ویلي چې په دې سره په یاد هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 94,494 ته ورسید. په دغه هیواد کې د کورونا وبا له امله د مړو شوو کسانو شمیر بیا 4,958 تنو ته ورسید. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر شئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.